السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مستي، جوړ په خیر، وخت مو په خیر. د همت میډیا څخه دا وخت تاسو زموږ د پکنیک یا د میلې یوه ډېره زبردسته ویډیو وینئ. په دې ویډیو کې به تاسو راسره یاست او موږ به ځو د میا صاحب، البته د نانا صاحب زیارت ته. د زیارت ننداره به تاسو کوو او تاسو به تر اخره راسره یاست. د هغه در مخه چې ویډیو راسره وګورئ، تاسو یوټیوب سبسکرایب کړئ او بیا موږ تعقیب کړئ چې زموږ پکنیک څه ډول دی. نو موږ به د خیر سره پر لارې په تاسو باندې منظرې هم کوو، خپل دوستان به هم در باندې وینو او زموږ د پکنیک او د میلې طریقه به هم درته ښیو. ډېره مننه راسره اوسئ. شراسي دوستانو، د میا صاحب زیارت ته رسیدلی یو او دا چې تاسو وینئ پر دې لوحه باندې د میا یا عبدالحکیم صاحب معلومات دي. په دې کې دا څرګنده او معلومه ده چې میا صاحب په کومه سنه کې له کوم ځای څخه راغلی دی، چې ډېر معلومه خبره یې د دغه دا او ډېر مشهوره په دې دی چې د افغانستان څخه
له کندهار څخه راغلی دی او دلته بیا میشت شوی دی چې تقریبا له دې څه څخه معلومیږي چې دی 300 کاله مخکې دلته راغلی دی د څو مریدانو سره او بیا د وخت په تېرېدو سره دلته وفات شوی. د دې ځای د اوسېدونکو په وینا چې تقریبا 6 کاله دی دلته میشت پاتې شوی او دلته یې ژوند کړی، تر هغه وروسته وفات شوی. دا زما شاته د میا صاحب زیارت دی او دا هم د میا صاحب په اړه معلومات. تاسې خونه هم د دغه حاجي صاحب میلمانه یو، دا هم د لنګر په حساب کې د دغه زیارت خدمت کې د مسافران راځي او دلته دې خدمت کې ځای ورکوي. د حاجي صاحب محترم نوم څه شي دی؟ ګل محمد حاجي صاحب چې دی ترین دی او دا د کور هم د زیارت په څنګ کې دی، دا د زیارت میلمانه دی راولي، دلته په خپل کوټه کې ځای ورکوي او خدمت یې کوي، کور یې ودان، خدای دې وزونه ورکړي. خیر دې وي. حاجي صاحب موږ راغلي یو دلته د زیارت مو کې د میا صاحب د میا عبدالحکیم صاحب، نو موږ غوښتل چې د دې په اړه یو معلومات هم ځان تحصیل کړو چې دا څونه وخت کېږي چې دی دغه ځای ته راغلی دی تقریبا. صاحب دا خو د ډېر عمر خبره ده، موږ ته نیکهګانو ویلي دي چې 340 کاله عمر یې شوی دی چې دی راغلی دی. په دې وطن کې میا عبدالحکیم مبارک 6 کاله یو څه شپې پر بالا زندګي له موږ سره کړې ده. موږ ځای ورکړی وو، دا له شاه حسین په عذاب وو دلته راورسېدی. بعد د هغه سره د میا عبدالحکیم مبارک داسې ښایسته لنګر دی، دنیا ورته راځي. حاجي صورت خان ترین لنګر ورباندې ایښی دی، په خپله یې چلوي. د میا صاحب تترینانو ملک ورکړی دی، بې سده ډېره آبادي لري، 11 برمې لري میا صاحب چې د ده هم غنم هم پالیزونه هم دا او هم عاپه کېږي. بعد له هغه سره د میا صاحب لنګر د دنیا ورته راځي، افغانستان او پاکستان پر چلیږي او چې څوک ورته راغلي دي هغه ناامیده نه دي کړلي. زما د غاړې بندې وي چې ابلیج والی ورته راولی دی په زولۍ کې، هغه جوړ شوی دی. د خدای پاک قدرت سره دی. دغه علاقې نوم څه دی د دغه کلي؟ د دې نوم چې میا عبدالحکیم مبارک نه وو، د دې ته یې ویله چوټیالی. دا چوټا هندو دلته استېدی، چوټا هندو، نو دته یې ویل چوټیالی. مسلمان دلته کم وو، دغه زموږ نیکهګان راغلي وو، 2 وو که 3 وو، دته یې ویل چوټیوال. موږ ترینان یو، په ترینانو کې موږ ته یې چوټیوال. تاسو په چوټیوال کې ګزاره کوئ په دغه ډول؟ یو بله پوښتنه مې کوله، تاسو دلته ډېر وخت کېږي چې اوسېږئ، د ده د مخه څخه تاسو دلته دغه پوښتنه مې کوله. دا موږ نیکهګان تر میا عبدالحکیم مبارک له مخه چې راله، نو دا هم ستړي خلک وو، دلته هندوان ډېر وو، مغول ډېر وو. نو دوی ګزاره ورسره کوله. هلته به نو خود یو بده چاره کړې وه چې دلته راغله. که نو موږ یو اصل خاص کر د پښین لالک هغه زیارت ورته وایي. موږ په دې وطن کې پلانو اوهانو له بوټي څوک نه دي پیدا. نو هلته یو سخته بده د نابودي بدې خو مخکې هم وي، اوس هم شته. یو بېبختي کړي وه دلته راغلی، نو یې ترینان په کاموره. حاجي صاحب موږ یو بله پوښتنه درلوده، خلک به وایي دلته همت صاحب ته هم دغه سوال پیدا کېږي، وایي دلته داسې مریدان راغلي چې بیا په کلو کلو دلته وي، دغه خبره هم ثابته؟ بلکل 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 دا خلک راغلي دي وروره، که دلته میا عبدالحکیم مبارک خوند ورکړی وي زیاته نه. داسې سړی لا راغلی دی چې ښځه خلاصه کوي، زه تا نه کوم، زه دلته ملنګي کوم. دین الله بابا ورته وایي پړه چې غونډۍ وسم کړو. نو دا داسې اولیا دی چې د دې قربان شمه. په دې پسې غرونه راغلي دي، په دې پسې ونې راغلي دي، که چا نه منل هغه نو څه لیدلي دي.
کرامت د اولیاء واک دی. حاجي صاحب دلته دغه خلک چې راځي بیا ستاسو کورو ته دلته تاسو میلمانه کوئ دلته راځي او که یا هوټل شته هوټل او داسې ځایونه به وي هوټل هم شته بازار هم شته هر څه شته لنګر هم شته چې دی چې په لنګر کې په لنګرخانه کې کوټې ډکې شي بیا د دې د میا صاحب د میلمنو خدمتونه موږ کوو کوټې مو جوړې کړي دي مطلب تر خپل اوسه پورې یو 15 هر کور ځای وایي. حاجي صاحب یو بله پوښتنه وه دلته موږ ولیدل چې لنګر دی او خلکو ته ډوډۍ ورکول کېږي د سهار چای ورکول کېږي ناشته ورکول کېږي دغه مصرف د کومې خوا راځي دا مصرف د خدای دی دا مصرف چې دی د میا مبارک خپل جایداد لري خپلې کولې لري دوه علي جانې دي هلته په دوکۍ کې ما ته معلوم دي زه په خبر یم د دې هم پیدا ورته راځي خو ملک ډېر د جایداد ډېر دی صاحب. زه سیدي بس همت صاحب موږ دغه حاجي صاحب څه پوښتنې وکړلې نو د هغه کم معلومات چې ټول یې راته راکړه د څخه ډېره مننه کوو او هم مننه چې لاړې په ارمان د زاړه ښار شادي مو ولاړه د کندهار شاه حسین غرق سو د ابرارو په ازار شادي مو ولاړه د کندهار میا صاحب لاړې په ارمان د زاړه ښار شادي مو ولاړه د کندهار شاه حسین غرق سو د ابرارو په ازار شادي مو ولاړه د کندهار دا د نارنج ماڼۍ کې جوړه پاچاهي وه. دوستانو دغه د میا صاحب عبدالحکیم زیارت دی چې خلک یې فرهنګ صاحب بولي دلته او دلته خلک راځي د ده د سر څخه خورده اخلي او دغه مسجد دی دلته هم څوک نفلات کوي هلته هم د نانا صاحب زیارت کې ځای شته چې څوک نفلات وکړي د نفس تزکیه پر باهی و مخلوق په پیس کې غرق سهار او براهی و ظاهر فیصله پر شفاهی و پدا باطن کې رسا و پر در جبار شادي مو ولاړه د کندهار میا صاحب لاړې په ارمان د زاړه ښار شادي مو ولاړه د کندهار شاه حسین غرق سو د ابرارو په ازار شادي مو ولاړه د کندهار دا علمنا را روان و بیعت حریان و حسین و دی سعد هر څوک راتلله دا د حق و سامعت هر کار ای منصوب و شریعت دی فکر جلوه د دی پیر و شجاعت خارخور اسوله دی جماعت جواب ای ورکی چې زولار سزما د ښار شادي مو ولاړه د کندهار میا صاحب لاړې په ارمان د زاړه ښار شادي مو ولاړه د کندهار شاه حسین غرق سو د ابرارو په ازار شادي مو ولاړه د کندهار میا صاحب لاړې درختې ټول پسې کږې سوې ریګونه باد شول او سرې لمبې سوې مخلصان ټوله سوه غمجان سترګې یې سرې سوې